السلام علیکم ګران مینوالو په خیر راغلاست انګلیش ټو پښتو یوټیوب چینل ته ګران مینوالو نن ویډیو چې ده د ویکابلري په باره کې ده او ډیره ضروري ده تاسو دا ویډیو تر اخر پای وګورئ ترڅو پورې مو پر سر په خلاصي که چیرې تاسو په یو تور سر نشي خلاص په بل تور به مو خلاصي خو صرف ویډیو پر وګورئ او که چیرې تاسو زموږ چینل تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو په یوټیوب کې سرچ وکړئ انګلیش ټو پښتو ستاسو مخ ته به یو چینل راسي هغه سره سبسکرایب کړئ ډیره مننه اوس په یو نوی ورک راواړو تمب THUMB تمب بټه ګوته THUMB تمب بټه ګوته فینګر د شهادت ګوته فینګر د شهادت ګوته FINGER فینګر معنا د شهادت ګوته اینو ورک راوړو hand 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 لاس hand لاس hand لاس leg 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 run leg run leg run یو ورک راوړو knee دا موږ تاسو په دویمه که په درېیمه ویډیو کې ویل چې دا کې سایلنټ ده که چیرې د کې مخ ته ان راسي دا تاسو په یاد ولرئ کې بیا لیکل کیږي او ویل کیږي نه دا هم په یاد ولرئ نی کې ان ډبل ای نی زنګون کې ان ډبل ای نی معنا زنګون پوټ پوټ سوري دا اف ډبل او ټي ایچ پوټ څه پوډ خوراک راوړي صحیح سو دا په یاد ولرئ یو ورک راوړو اف ډبل او ټي ایچ پوډ نه څه shoes SHOE shoes معنا بوټ یا ګوټ shoes SHOE shoes معنا بوټ یا ګوټ head 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 معنا سر head معنا سر head معنا سر point 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 معنا اشاره point معنا اشاره point معنا اشاره room 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 معنا خونه room 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 معنا خونه room معنا خونه کم دی hair 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 معنا وریښتان hair معنا وریښتان HAIR hair معنا وریښتان neck 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 معنا غاړه neck 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 معنا غاړه neck معنا غاړه neck معنا غاړه یو بل پیج راوړو spoon 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 معنا کاچوغه spoon معنا کاچوغه spoon معنا کاچوغه chair 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 معنا کرسی CHAIR chair معنا کرسی chair معنا کرسی نوی پیج راوړو towel معنا توال towel معنا توال TOWEL towel معنا توال again AGAIN سوري دا یو تور بل سره سوي دي AGAIN بیا یا دوباره AGAIN again بیا یا دوباره د دې بخښنه څه غواړم
fat نلکي fat نلکي saucer کوچنی غاب saucer کوچنی غاب یا غاب read R-E-A-D read ویل په زور read ویل په زور سوري زه برته شاته رالم دا یو توري غلط شوی و دغه توري و صحیح ستاسې دا په یاد ولرئ اوس صحیح شولو له دې دا مطلب دی اول ارتماسه چې ولې غلط شوی و F double O T پورته نفسه shoes معنا بوت یا ګوت shoe بوت یا ګوت head معنا سر point P-O-I-N point معنا اشاره R-O-double-M معنا خونه head H-A-I-R head معنا وریستان لکه اوس مثل د سر وریستان دې ته وایي سر وریستان ته وایي صحیح شو وریستان ته head وایي په انګلیش کې نیک N-E-C-K نیکونه غږ لکه چې N-E-C-K نیکونه غږ صحیح شو غږ ته په انګلیش کې نیک وایي S-P-O-O-N سپون معنا کاچوغه S-P-O-O-N سپون معنا کاچوغه head سوري چیر C-H-A-I-R چیر معنا کرسی دا کوم چې مستیز پر کښینو دا په دفتران کې پرته وي هغه ته چیر وایي کرسی پښتو کرسی ورته وایي په انګلیش کې چیر ورته وایي ټاول معنا T-O-W ټاول معنا ټوال صحیح شو وټوال ته په انګلیش کې ټاول وایي وټوال ټوال اګین دا مواسیه کې چیرې په تېره دا ما سره نه وله دا ای ما نه ورکړم بای مسټیک په غلطي سره راته پاته شوې وه اوس دا دې ورکړي بلکل اوس صحیح دي اګین A-G-A-I-N اګین بیا یا دوباره که چیرې تاسې بیا ووایاست هم صحیح دي او که یا تاسې دا وایئ دوباره هم صحیح دي نو ډیفرنس هېڅ فرق یې نشته او که چیرې دواړه ووایاست بیا ډېر ښه دي بیا یا دوباره بیا یو پرس هم په خلاص شي صحیح شو اګین بیا یا دوباره نو تاسو په یاد ولرئ دا خو مو ویلي دي read aloud په زیات کتابونو کې مو تاسو ته ویلي read aloud په زور یې ووایاست دلته ما سره جلا کړي read چې ستاسو پوره سر زه دا کوشش کوم چې ستاسو سر په خلاص دا ما د دې وجې سره جلا کړي دا دوه زیاتره دا دلته لیکلي دا read په داسې لیکلي او دلته سره aloud لیکلي او دا نه ویل دا ویل به دلته لیکلی وي ویل په زور ویل دا په دلته لیکلی وي ویل په زور read aloud ویل په زور ما جلا ولیکلي ځکه چې زه غواړم چې تاسې پوره سر په خلاص وي د دې وجې څخه ما جلا لیکلي دي تاسې پریشانه کېږئ مه دا read R-E-A-D read aloud په زور یې وویل read aloud په زور ویل که صرف ساده read دا رقم read ویل read ویل R-E-A-D read ویل یو ریډ دی R-E-D R-E-D هغه ته ریډ کلر سور رنګ که شیر R-E-D هغه ته ریډ ویل ریډ کلر وایي صحیح شو aloud A-L-O-U-D aloud په زوره aloud نه په زوره aloud په زوره aloud په زوره L-A-L-O-U-D aloud نه په زوره نوی پیج براوړو box B-O-X زه به یا سلیکټ کوم تاسو ته د معلوم شي چې اوس دا یو راته وایي box B-O-X box معنا صندوق box معنا صندوق
BOX box معنا صندوق. bag 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 معنا بستی. bag معنا بستی. BAG bag معنا بستی. kalau zaman saya sekolah dulu kata bag wai. Sisu BAG bag mana basti. Iyo na page watch rawaړو. ګران مینوالو تاسو دا راته ووایاست ویډیو څنګه واله تاسو ضرور په کمنټ کې موږ سره دا شیر کړئ چې ویډیو صحیح ولا یا غلطي. تاسو ضرور موږ سره دا شیر کړئ چې ویډیو څنګه ده. که نوې ویډیو دا شی په باره کې غواړئ تاسو کولی شئ چې کمنټ وکړئ او ډیره مننه. په یاد لرئ د خدای په امان.